اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په پرونی لیکچر کې ویلو ګرامر او لینګویج چې ګرامر او لینګویج څه ته ویل کیږي. نننی لیکچر کې به موږ وایو پارټس اف سپیچ چې پارټس اف سپیچ څه ته ویل کیږي. که ویډیو مو خوښه شو ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. موږ سره فرست اف آل پارټس اف سپیچ چې پارټس اف سپیچ څه ته ویل کیږي. Classification of the word is called parts of speech. د الفاظو درجه‌بندۍ ته څه ویل کیږي؟ د الفاظو درجه‌بندۍ ته ویل کیږي parts of speech. بیا زموږ سره parts of speech په څو قسمه دی؟ هغه زموږ سره دی په 9 قسمه باندې. 9 قسمونه کوم دي؟ هغه ان شاء الله نن تاسو ته وایم. هغه 9 قسمونه دی. نمبر 1 هغه زموږ نمبر 1 پکې کوم قسم دی؟ هغه زموږ سره دی noun. بیا دویم نمبر دی pronoun. دریم نمبر دی verb. څلورم نمبر دی adverb. پنځم نمبر دی adjective. شپږم نمبر دی interjection. اووم نمبر دی conjunction. او اتم نمبر دی preposition. او نهم نمبر دی article. ان شاء الله نن موږ وایو موږ په دې کې اوروي چې noun او pronoun دا به موږ د دې دوه ډیفینیشن به کوو او ان شاء الله دا موږ راښني پیله د دې غونډو ډیفینیشن کوو او بیا بیرته د دې ټایپس ته هم راستنیږو. سره noun او pronoun څه ته ویل کیږي؟ Noun is the name of a person, place, things or animal. په اردو کې دې ته ویل کېږي noun ته اسم. په اردو کې څه ویل کېږي؟ اسم. د یو سړي، د یو ځګي، د یو څیز یا د یو ځناور نوم دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي noun. د یو سړي یا د یو ځي یا د یو څیز یا د یو ځناور دې ته د دې هر یو شي ځان له خپل نوم یې کنه دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي noun. بیا noun زموږ سره په تقریبا 8 که په 9 قسمه دي. نو هغه ان شاء الله مونږ وایو خو چې مونږ دا سرسري د دې ډیفینیشن ختمې کوو. لکه ګوره اوس امجد زموږ سره یو noun دی کنه. بل دی زموږ سره دا خو د یو سړي نوم دی کنه، شخص پرسن دی یو. بیا زموږ سره دی ګبر. ګبر دا یو د یو ځي نوم دی کنه. کتیس باندې هر شی ولګي خو دا څه شي نوم دی؟ دا یو ځي نوم دی. دی مونږ دا چې پلیس شو زموږ سره. بل دی زموږ سره things. things څه ته ویل کېږي؟ دا یو څیز دی کنه. پین نه قلم دا یو شی دی کنه، مالامال کر شو وسو دا یو څیز دی کنه. بیا موږ سره دی بیا زموږ سره animal. cow دا غواو ته چې ویل کېږي دا زموږ سره یو ځناور دی کنه. cow دا یو ځناور دی کنه، animal دی کنه. نو غوا اوس ته امجد ګبر پین کاو دې هر یو ته څه ویل کېږي؟ noun ویل کېږي. بیا زموږ سره دی pronoun چې pronoun څه ته ویل کېږي؟ pronoun a word which is used in place of noun or called pronoun. ګوره په دې دوانو کې لږ چینجز دی. دونه موږ څه ډېر چینجز پکې نشته، لږ چینجز دی په noun او په pronoun کې. هغه څه دی؟ دا دی ګوره a word which is used in place of noun or called pronoun. هغه لفظ کوم چې which کوم چې is used دا کوم چې استعمالیږي in place of noun د noun په ځګي باندې or called pronoun. هغه ته موږ څه وایو؟ هغه ته موږ pronoun وایو. لکه ما تاسو له یو مثال زه تاسو یو مثال درکوم. اوس د pronoun زموږ سره کوم دي؟ pronoun he she it they دا زموږ سره د pronoun دي. نو بیا د pronoun هم ځانله قسمونه دي. ګوره تاسو د pronoun یو مثال زه درکوم. امجد سکول ته ځي، امجد لمونځ کوي، امجد ډوډۍ خوري. نو په دې کې زموږ سره څه شی استعمال شو؟ په دې کې موږ سره غونډ دا چې دا noun دی، دا هم پکې noun دی او دا هم پکې څه دی؟ noun دی. دا امجد دا پکې noun دی که نه. نو ګوره اوس امجد سکول ته ځي، امجد لمونځ کوي، امجد ډوډۍ خوري. نو دا جمله سړی بور کوي هم او یو جمله ښه نه ښکاري. ګوره که موږ چېرته اوس په pronoun کې دا جمله ووایو، په pronoun کې pronoun sentence یې جوړ کړو، نو هغه به څنګه جوړو موږ دی نه؟ امجد سکول ته ځي دا یو پکې څه شو؟ دا پکې noun شو. امجد سکول ته ځي هغه. د دې امجد په ځای باندې ما څه استعمال کو؟ هغه. دا چې شی دا زموږ سره pronoun شو. د امجد په ځای باندې موږ څه استعمال کو؟ هغه. دا زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره pronoun شو. هغه لمونځ کوي، هغه ډوډۍ خوري. نو د دې امجد په ځای باندې بیا دلته موږ څه استعمال کو؟ هغه. نو دا جملې ته اوس تاسو ګورئ دې باره ته ګورئ. امجد سکول ته ځي، هغه لمونځ کوي، هغه ډوډۍ خوري. دا جمله یو سړی بور کوي نه، هر وخت کې په دې باره کې امجد یادېږي او په دې کې یو ځل په سر کې یاد شو او بیا هغه یادېږي. دا سړی یو بور کوي نه او دا جمله په انسان باندې صحیح لګي، لکه دماغ یې نه خرابوي، بور کوي نه.
ده زموږ سره نننی لیکچر او انشاءالله سبا مونږ وایو ورب ان شاء الله دا مونږ به سبا وایو